د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو زما نورعلي صدیقي سلامونه نیک هیلې او ښې پیرزویې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست یو ځل بیا د یوې اونۍ په تېرېدلو سره د ان د خپرونې د لارې ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. په افغانستان کې ولې د نشي توکو کښت او قاچاق زیات شوی؟ عوامل یې څه دي؟ چارواکي په څه اند دي او د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي؟ دا نشي توکي چې نن په افغانستان کې کرل کېږي یا تجارتونه پر شروع دي یا دې هېواد ته راوړل کېږي د افغانستان ولس یا د افغانستان بچیان په اخته دي. دا یو علت دا دی چې دوی د بیکارۍ د لاسه په اخته دي. حکومت دې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغه خلک چې داسې کارونه کوي هغوی ته باید په جزا محکوم شي. د نشي توکو په عمده لاملونه بېثباتي ده او همدارنګه د حکومت په هغو باندې سر نه ګرځول. دغه شی چې د ټولنې دی یا دغه رقم د هیواد یا د ځوانانو د تباهي یو غټ لامل چې دی هغه اول د نشي توکي دي چې د دې په باره کې دوی هېڅ سوچ هم نه لري. کوم څه د دولت څخه غوښتنه ډېره غوښتنه لري، دوی باید اول د کار زمینه خلکو ته برابر کړي. په افغانستان کې د نشي توکو کښت او قاچاق کول هغه څه دي چې ورځ تر بلې په دې هېواد کې ډېرېږي. د ملګري ملتونو تازه سروې ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د نشي توکو کرکې له 10 سلنه زیاته شوې ده او اټکل کېږي چې په روان کال کې د کرکلي کچه 43 سلنه لوړه شي. له مخدره توکو سره د مبارزې افغان وزارت د ملګرو ملتونو او کورنیو چارو وزارت یوه نوې ګډه سروې ښیي چې په ټول افغانستان کې پر 2 لکه او 1000 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي دي او زرګونه ټنه تریاک هم ترلاسه شوي دي. د سروې له مخې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله په 2014 کال کې د مخدره توکو د تولید کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې 4800 ټنه تریاک تولید شوي خو امنیتي ځواکونه یې یوازې د څه باندې 200 ټنو په نیولو بریالي شوي دي چې د دغې شمېرې شاوخوا 15 سلنه جوړوي. په افغانستان کې د نشي توکو د کچه په داسې مهال کې لوړېږي چې د همدغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره په کور دننه یو شمېر لوی بنسټونه او ادارې کار کوي خو د هغوی له فعالیتونو سره سره بیا هم همدلته افغانستان کې د نشي توکو کښت او قاچاق هر کال زیاتېږي. قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې راځو د نشي توکو د کښت او قاچاق څو عوامل تر بحث لاندې نیسو. لومړی د وسلوالو مخالفینو له لورې د جګړې شدت د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د نورو کلونو په پرتله سږ کال له افغان دولت سره ډېرې جګړې وکړې، ډېر ځایونه یې ناامنه کړل او د ډېرو سیمو د نیولو پلان یې درلود خو د افغان امنیتي ځواکونو په پراخ مقاومت سره مخ شول او ورته درنه مرګ ژوبله واوښتل. سږ کال وسلوالو د افغانستان هغه ولایتونه ډېر ناامنه کړل چې د نشي توکو د کښت زمینه پکې برابره شوې وه. دغه راز د جګړې ترڅنګ د نړیوالو هیوادونو لخوا له افغان حکومت سره د نشي توکو د له منځه وړلو په برخه کې په کافي اندازه مرسته نه کول دي. د کندهار ښارن هم د نشي توکو د کچې پر زیاتوالي او په هغه باندې د ځوانانو اخته کېدل اندېښمن کړي دي. هغوی له کندهار ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې افغان دولت باید هڅه وکړي ترڅو د نشي توکو د کښت او قاچاق کچه په افغانستان کې راټیټه کړي. د هغوی په خبره چې همدا نشي توکي دي چې زرګونه ځوانان ورباندې روږد شوي او خپل ژوند یې د هغوی د استعمال په سبب له ګواښ سره مخ کړی دی. دا نشي توکي چې نن په افغانستان کې کرل کېږي یا تجارتونه پر شروع دي یا دې هېواد ته راوړل کېږي د افغانستان ولس یا د افغانستان بچیان په اخته دي. دا یو علت دا دی چې دوی د بیکارۍ د لاسه په اخته دي. دوی ته داسې زمینه نه ده مناسبه شوې چې دوی خپل کار وکړي یو کار اخته شي. د بیکارۍ علت یې دا دی چې دوی بیکاره دي. نشه دوی په نشه اخته کېږي، دوی د بیکارۍ څخه اخته کېږي. اوس که دوی ته یو ځای ورمعلوم شي یا یو وظیفه ور پیدا شي دوی بیا په نشه نه اخته کېږي. په داسې کې داسې خلک راغلي چې کورنۍ یې په نشه اخته شوي دي. داسې ځایونه دي چې کورنۍ د یو ځای نشي توکي خرڅوي. حکومت هغو ته دغه نشي کولی یو ځای نشیان په نشه اخته ځوانان پیدا کړي هغه راولي مامرات په مامرات کې یو ځای مامرات دغه فضا ځای داسې ځای هغه په صفا کې دی برته علاج اصلي سرچینې ته دی اشاره نه کوي چې هغه ګیر کړي د هغې کورنۍ یو مخ ګرده راولي محبس ته دوی په دا نورو انسانانو پسې اصلي بیا دوی پام سرچینې ته کوي سرچینه یې ګرده ور ختم کړي. بل دا دی چې په نورو هلمند دی، روزګان دی، کندهار دی چې دلته نشي توکي کرل کېږي لکه تریاک چې دي، چرس دي، نور داسې نشي توکي کرل کېږي.
دوی داسې وخت چې کمپاین پسې وباسي دوی وایي موږ دغه کوو نشي توکي متوو یا له منځه یې وړو. په دې کې داسې مشران راځي چې دا نشي توکي دی د منځه وړي. په دې کې داسې دي اوس د یو چا داسې تاریاکه کرلي دي، په دې تاریاک کې داسې سر او در پای ټرکټر ماسې کې تېر کړي، بلې پلای بیا راوځي، هغه یو څه پیسې ورکړي، پیسو له لارې هغه تاریاک برته هغه کښتګر راولاړ شي، هغه تاریاک برته دغه دا یو 3-4 ورځې داسې پر یو ځای باندې امنیت ځایي داسې د طالبانو خواته دوی نشي ورکړی چې دا ګرده کمپاین دی د منځه دا نشي توکي له منځه یوسي. په د امنیت په ځای کې چې یو څه وایستی والا لري دغه تاریاک نه ورمتوي، نه دغه نشي توکي له منځه وړي. چې وایسته نه لري غریب سړی دغه نشي توکي و تاریاک و چرس له منځه یوسي او دلته اعلان ته ورکړي چې موږ دونه جریبه نشي توکي له منځه ویوړل. د نشي توکو پر ضد باندې عمده لاملونه بیخي ډېر دي. لومړی باید حکومت د نشي توکو پر ضد باندې پروګرامونه جوړ کړي او د نشي توکو هغه سرچینې چې کوم زموږ په هېواد کې جاري دي هغه سرچینې باید له منځه څخه یوسي او د نشي توکو ضد پروګرامونه جوړ کړي. دا ډېرې موسسې شته چې د نشي توکو پر ضد باندې کار کوي او دغه پروګرامونو ته باید دوی جریان ورکړي چې په ټول د افغانستان په ټوله شاوخوا سیمو کې دغه پروګرامونه پر مخ لاړ شي او د نشي توکو څخه خلک پرهیز وکړي. نشي توکي لکه څرنګه چې په اوس وخت کې ډېره بریده معلومه شوې د نشي توکو ډېر ځانونه منځته راوړي دي. ډېر داسې کسان شته چې د نشي توکو له امله دوی غلاو ته لاس اچولي دي. همدارنګه ډېر خلک د نشي توکو له خوا څخه د ترهګرو سره یې ځای شوي چې همدارنګه غواړي چې خپل هېواد ته ډېر تاوان ورسوي. نو د نشي توکو لاملونه ډېر دي. نو همدارنګه باید د صحت عامې له خوا څخه دا رقم پروګرامونه جوړ شي چې د نشي توکو هغه کسان چې په نشي توکو رېږدي دي د هغو لپاره باید دا رقم ته یو پروګرام جوړ شي چې دوی باید خپل خلک دغه نشي توکو باندې کوم خلک اخته دي د هغوی لپاره باید دغه ځای چې دوی جوړ کړی دی کوم هغه روغتون جوړ شوی دی هغه ته باید دا خلک متوجه شي او د نشي توکو څخه لاس واخلي. لومړنی لامل د دې دا دی چې د افغانستان دولت د خپل عوام دپاره د خپل ملت دپاره ډېر څه کړي دي. هغه دا لکه لومړنی چې کوم کوچنی پیدا سي د هغه د واکسین یعنې د هغه د ټول عمر د ژغورنې دپاره د کومې تداویانې چې دي هغه ټولې په کار اچولي دي. خو فقط یو دغه شی چې د ټولنې دی یا دغه رقم د هیواد یا د ځوانانو د تباهي یو غټ لامل چې دی هغه اول د نشي توکي دي چې د دې په باره کې دی هېڅ سوچ هم نه لري کوم څوک او نه دغه رقم نور ځوانان داسې لري. نو موږ اول د خپل دولت څخه غوښتنه دا ده چې دی د دې په باره کې زیات سوچ فکر و دې شي ته وکړي او بل و د ځوانانو ته زموږ دغه خواست چې دی د دې په باره کې د خپل آینده په باره کې د خپل ځان سره د خپل یو داسې دغه جوړ کړي چې دی هېڅ کله د کم خلکو سره ناسته ولاړه ونه کړي او دولت هم دا خلکو مخ ته پرې نه ږدوي. پخوا خو داسې ولو چې د هلمند دې علاقې مکملې به پخوا د انګورو د دې شان په باغو باندې یعنې دا مځکې ټولې پوښل سوي باغونه ولو. خو لیکن اوس د دولت د نه سر خلاصول په خاطر باندې یا د بې تعلیمۍ په خاطر باندې نو په دا خاطر باندې هم او بل د داسې د خلکو د بې تعلیمۍ په خاطر باندې هم خلکو و دې شي ته دغه کړې ده مخه کړې ده چې دوی خپل تاریخ یا داسې شي باندې دوی خپل روزانه ژوند دوی مخ ته بوځي. نو دا هم د دولت د ناامني یا په هېواد کې د ناامني لوی غټ لامل یو دغه شی هم دی. د ټولنې غټ اضرار به اول دغه وي چې دغه خلک یعنې هر سړی چې دا کښت کوي د هغه ټوله کورنۍ به د ده سر په دغه کښت کې اخته وي. نو حتما به هم دغه سړی او هم بې پلار هم بې زامن دا به ټوله په نشي توکو باندې دوی ټوله اخته کېږي. نو دا رقم سړی هېڅ کله د خپل هېواد دپاره د خپلې ټولنې دپاره نه د خپلې کورنۍ دپاره دوی داسې خدمت کولی نه شي نه د هېواد په سطح باندې خدمت کولی شي. هېواد خو هلته پرېږدو د خپل کور نه د خپل آیندې په باره کې هم دی بیا سوچ فکر نه لري. نو باید چې هر سړی و دې ته غټه پاملرنه وکړي چې دوی د نشي توکو څخه لاس واخلي. مبارک علیه صلات وسلام باندې چې خدای پاک کومې وحي نازل کړي دي په هغو کې دغه آیتونه هم پر پیغمبر علیه صلات وسلام باندې نازل شوي دي چې هر هغه شی چې نشه راوړي هغه حرام دي. نو کوم علما کرام
چې د دې څه زکات اخی یا کوم عشر خلک ورکوي چې یې پله هغه د لویه سره ناروا دي، حرام دي، خدای پاک هغه ته حرام ویلی دي. نو بیا چې کم علما کرام یا داسې نور یا نور خلک چې د دې څه کوم عشر اخي یا یې ورکوي، دغه دواړه که د دې زکات نه زکات په دې دغه کې صحیح کېږي او نه د عالم دپاره دغه جایز ده چې دی دغه زکات د دې څه واخلي. باید چې اول دور عالم په خپله ودې تصرف خلاص کړي چې د دې څه کومه ګټه تی کوي، خپل ژوند مثلا په دې باندې برابروي، هغې کم اقتصاد چې تی د خپل ځان دپاره بولي دغه هم ورته ته حرام دي. کومې اولادونه دي د هغو دپاره هم ډېر غټ زیان دي، او که د علما دي د هغو دپاره هم ډېر غټه بېخیري او دا یو شر دي، د علماو دپاره هم او د دې خلکو دپاره هم. د نشي توکو لومړی لامل دا دی چې په یو کلي کې که چیرې په یو هېواد یا په کلي کې بېثباتي راسي، یعنې که چیرې پرمختګ رانسي بېثباتي، نو لومړی لامل یې دا دی چې ټوله خلک ټوله ورځ په نشي توکو اخته کېږي. بیا وروسته که چیرې په یو هېواد کې یا بې اتفاقي یا که چیرې خلک مثال په کارونو نه اخته، د هغه لامل دا دی چې نشي توکو د دې مخه کېږي او نشي توکو ته دوام ورکوي. یعنې په هغو کارونو کې چې دوی پرمختګ نه کړی، دوی ټوله نشي توکو ته کار کوي او لاسرسی و نشي توکو ته کوي. په دې اساس سره ټول نشي توکو ته پرمختګ کوي، یعنې کار ځینې اخته نشي توکو. او لومړی لامل دا دی چې نشي توکو ټوله خو موږ تاسو پوهېږو چې نشي توکو د صحت لپاره ډېر تاواني دي. یعنې که چیرې موږ تاسو راسو دنیایي تاوان یې دا دی چې د صحت لوی تاوان کوي، یعنې قسم قسم ناروغي رامنځته کوي. او اخروي تاوان یې دا دی چې د الله او د الله رسول حرام ګرځولی دی، چې حرام شی نو موږ تاسو باید ټوله ونه کړو. د نشي توکو او قاچاق لومړنی لامل د خلکو ناګاهي ده چې خلک خبر نه دي، خلک بې خبره دي، او بیکاري ده چې خلک پر کار نه دي. کله چې سړی بیکاره کېږي یا کار وجود ونه لري، طبعا سړی نشي توکو ته لاس اچوي. او همدارنګه د خلکو عامه پوهاوی دي چې خلک د رسنیو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي، او مهم سیمینارونه خلکو ته وړاندې کول سي، د ریلیسو له لارې شاګردانو ته دې ته وهڅول سي تر څو د دې کار څخه خلک لاسنیوی وکړي. وخت چې خلک په نشه اخته وي، طبعا خلک د هغو خلکو د فوش سویه کښته وي، نو ناامني طبعا منځته راځي. او دا نشهیي توکي چې دا مهم رول په دې ناامنۍ کې لري، ځکه چې دغه نشهیي توکي چې د ناامنۍ ته زمینه سازي کوي او خلک دې ته هڅوي تر څو جګړه او وراني رامنځته کړي. معمولا هغه سیمې چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي، حکومت ولې حاکم نه دی، هغه خلک مجبور دي چې دا خلکو ته وشر ورکړي یا زکات ورکړي یا په اصلاح د هغو خلکو خبره ومني. نو دا خلک نشي کولی چې د دې خلکو څخه انکار وکړي چې معنا یا موږ عشر نه درکوو یا زکات نه درکوو. هغه سیمو کې چې حکومت حاکم وي او خلکو ته حکومت زمینه سازي وکړي، بیا نو ورې دا کار نه اجرا کېږي. د نشهیي توکو لاملونه خو بیخي زیات دي، خو عمده لاملونه زموږ په افغانستان کې خاصا زموږ په افغانستان کې درې دي. اول چې د خلکو بیکاري ده، دویم غریبي ده، او دریم دا د تخمونو نه ویشل دي چې حکومت دغه خپل تخمونه پر خپل وخت نه ویشي. که چېرې حکومت خپل د تخمونه پر خپل وخت وویشي، دغه بزګرانو د دغه تر وویشي، نو دوی بیا نشي کولی چې تریاک وکړي ده نور تخمونو پر ځای. او دوهم بیکاري ده، اکثره خلک په افغانستان کې زیاتره خلک ټوله بیکار دي. نو که چېرې حکومت د زمینه برابره کړي چې دوی ته د بیکاري مخه ونیسي یا دوی ته فابریکه راوباسي، نو دوی په کار اخته کړي، نو دوی بیا هغه نشهیي توکو ته نه پام کېږي دونه دغه نه. او بل درېیم غریبي ده، اکثره غریبي هم ټوله ده نشهیي توکو لاملونه کېدای سي. دا خو د موږ نبي صلی الله علیه وسلم ویلي د اسلام نظر هر هغه نشهیي توکي چې نشه ولري هغه حرام دي. نو دغه پیسې هم دا خو حرام دي، که دوی چېرې په اولادو په خپلو لمسیانو په خپلو زامنو باندې حرام خوري، نو دا د دوی دپاره دا ډېر غلط کار دی. کندهار ښاریان دغه راز له افغان حکومت څخه د نشهیي توکو د کښت او قاچاق د کمولو په برخه کې غوښتنې هم لري. هغوی وایي موږ د حکومت څخه دا غوښتنه چې دوی په ټینګه توګه سره نشهیي توکي له منځه یوسي.
او کوم ځایو کې چې نشي توکي خرڅېږي هغه ځایونه یې دغسې تلاشي شي، نشي توکي ګیر شي، هغو خلکو ته جزا ورکول شي او مابسته یې ویسي. څو وخت چې حکومت قید پرې ایستلی د هغه قید پرې ووځي او جزا دې ورکول شي. ځوانانو ته دا غوښتنه ده چې دوی خپلې زده کړې وکړي او کسب وکړي او خپلې نشي توکو باندې اخته نه شي او خپله کورنۍ وساتي او د نشي توکو په نشه سختۍ د دغو انسانانو سره ونه ګرځېږي. په دغه باندې لکه څنګه چې د اسلام مبارک دین وایي هر هغه شی چې نشه منځته راوړي هغه حرام دي، نو په دغه شیانو باندې زکات اخیستل او دا رقم هغه نور کارونه اجرا کول دا حرام کار دي. باید افغانستان حکومت دې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغه خلک چې داسې کارونه کوي هغو ته باید په جزا محکوم شي. او د افغانستان ټولو اسلامي ولس ته مې دا پیغام دی چې هغه کسان چې نشي توکي کاري یا نشي توکو څخه کار اخلي باید هغو څخه په ډېره کلکه توګه سره باید هغه څخه مخ وګرځي او دوی باید هغه شیان چې حرام شیان چې هغه بزګران چې حرام شیان کوي هغوی ته باید دولت داسې یو کرنیز تولیدات ورکړي چې د نشي توکو پر ځای باندې هغه وکړي. د نشي توکو پر ځای باندې څه دي کم چې دوی تریاک کړي د هغو پر ځای باید ډېر نباتي شیان وکړي لکه هغه شیان چې رواج هغه باید وکړي، نو دوی لپاره به هم ډېر ګټه وي. د دولت سمې لوی غوښتنه دغه د اول چې دولت ته د دې خپل ملت لپاره ډېر څه کړي دي، خو یو یې دغه چې د نشي توکو په باره کې دی کم داسې دی غټ دغه نه دی کړی، هغه لکه دغه تریاک دی چې اول یې دولت په خپله ونه کې په 100% کې تقریبا 80% بیا دولت دغه کار کوي او 20% به دغه عوام خلک به د دې سرپسند کې ورسره وي. نو که دولت په خپله دغه کار کوي نو نور خلک بیا حتما کوي. نو اول د دولت زموږ دغه غوښتنه ده چې دولت کې په خپله کوي هم دې لاسنیوی وکړي او که نور خلک کوي باید چې د هغو لاسنیوی وکړي، د هغو مخنیوی وکړي. او پاته سو نور کم ځوانان چې په دغه کې ګرځي اول د ور د دې تعلیم یافته خلکو څه یا داسې په مکتبو کې چې کم څوک دي درسونه وایي یا په مدرسو کې چې کم څوک دیني سبقان وایي و هر یوه ته هم د آخرت د لحاظه د قرآن د لحاظه او هم د عصري لحاظه څه چې مثلا د انسان کم بدني نقصانونه چې ودی ته رسي د دې دواړو ډلو څخه زما دا خواست دی چې دوی د خپل ملګري یا په د خپله ټولنه کې چې کم څوک نشي کوي د هغو ته دې به طور ورورګلوي یو نصیحت یې وکړي او د هغه د مخنیوی وکړي. او د دولت سیمې هم دغه غوښتنه ده چې دغه خلک به مخ ته نور پرېنږدي چې دوی دغه کار پر مخه یوسي او ځوانان ته مې هم دا غټ خواست چې دوی د خپل آیندې په اړه باندې د سوچ فکر وکړي چې د دوی خپله آینده څه وایي، قرآن سره کم وایي، باید چې پر هغه طریقه باندې دوی خپل آینده خپل ژوند وکړي. او پاته سو دغه کم شیان چې دي د دې د انسان د پاره غټه تباهي ده، باید دوی د خپلې تباهي ته سوچ فکر وکړي، د دې څه لاس واخلي. ځوانان سمې دا غوښتنه ده تر څو دوی د دغه شیانو څخه جدي مخنیوی وکړي او خپلو درسونو ته راوګرځي او دغه کارو څخه جدا ځان وژغوري. او رسنیو څخه دا غوښتنه ده چې څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او خلک د دې کارو څخه وګرځوي. د دولت څخه غوښتنې ډېره غوښتنې لري، دوی باید اول د کار زمینه خلکو ته برابر کړي او اکثره خلک په افغانستان کې بیخي زیات بې تعلیم هم دي، دوی باید تعلیم ته مخ ونیسي، دوی باید د غربي زمینه ورته برابر کړي. اکثره وخت د غربي له امله نشي کولی چې تعلیم وکړي نو په دې خاطر په نشي توګه مخته کېږي. د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو د دې اونۍ د خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې زه صدیقي ستاسو تر نور چوپړ ته حاضرېږم پر دې څښتن تعالی مو سپارم. ښه وخت په مخکې ولرئ.